کم هغه سپی چې و هغه وایي دونه ډېر حد لا داسې لیونی شو چې یو خو هغه خوراک هم نه کوي او بل کم داسې د پالنې هم هغسې څوک نشته لکه څنګه چې په دې درې ورونو کې یو ورور کامران داسې نومیږي چې هغه به پاللو. دا وخت تاسو په سکرین باندې هغه هم کتی شئ کم د سپي ویډیو چې دا یعنې هغه چې کم حد له خفه دی انتهایی چې کم دی هغه د لکه خوراک ته موډ نه کېږي داسې کومه وینا چې کم معلومات چې راځي د هغې مطابق او سپی وایي ډېر زیات خفه دی یعنې دې سره چې کومه مینه به دغه درې ورونو کول او په دې درې ورونو کې به بیا خاص کر کم د کامران نومي هلک چې دی به چې ورسره کومه مینه کوله نو هغه د حد نه چې کم دی سیوا وه. اوس دا وخت کم اریان چې ګوري تاسو دا وخت کتی شئ یعنې انتهایی چې کم دی هغه خفه دی. څه خلک داسې هم دي چې هغه په دې باندې ډېر زیات تنقید کوي وایي چې آیا د سپي ساتلو اوس د سپي ساتل د دې شوق کول دا ښه کار دی ښه کار نه دی هغه د دې خپله پرسنل معامله و که موږ وګورو نن سبا په معاشره کې سپي ساتل دا یو عام رواج جوړ شوی دی او هر سړی چې کم دی هغه د دې شوق کوي. په دې کې دونه څه عظیم الشان ګناه نشته لکه نور کم کارونه چې کېږي په هغې باندې خلک تنقید وکړي نو هغه پکار ده. نو په دې باندې په سوشل میډیا یو څه داسې کسان دي چې کمنټس یا څه چې کم دی هغه داسې نیګیټیو شان کوي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بلې ویډیو کې ملایو. الله حافظ.